هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړی ده چې فتنې به ډېرې شي. د فتنو د ډېرېده دا د قیامت ته نږدې کېدو په علاماتو کې یو علامه ده. حدیث کې راځي، یو څو دلایل به پې ذکر کړو. حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي، دا ابو هريره رضی الله عنه روایت ته، وی لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة. وی دا هغه وخت پورې به قیامت نه راځي چې څو پورې دوو غټو ډلو جنګ نه یې کړی. او د هغې تفسیر او وضاحت انشاءالله په دې روان درسونو کې به کېږي. وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30، او تقریبا 30 دروغجن به پیدا کېږي. كلهم يزعم أنه رسول الله. هر یو به دا ګمان کوي او دا دعوه به کوي چې زه د الله پیغمبر یم. یعنی 30 خلک به د نبوت دعوه کوي په دروغو سره. وحتى يقبض العلم، او علم به اوچت کړی شي. ويلقى الشح، او بخل به عام شي په خلکو کې. وتكثر الزلازل، او زلزلې به ډېرې شي. د دې ټول وضاحت په روان درسونو کې راځي. دا هر یو ځان له نښه ده. ويتقارب الزمان، او دا وخت به نږدې شي، وخت به مختصر شي، وخت کې به برکت ختم شي. ټولې معنی صحیح دي. وتظهر الفتن، او فتنې به راښکاره شي. دا مقصد دی په دې حدیث کې. ويكثر الهرج، وهو القتل، او قتل قتال به ډېر شي. وحتى يكثر فيكم المال، او مال به ډېر زیات شي. فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته. نو بیا به د مال د مالک هم دغه یو سوچي چې څوک به د ده نه دا صدقه قبوله کړي، خو څوک به ورته نه میلاویږي چې د ده نه دا صدقه قبوله کړي. وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. او یو سړی به د بل کس په قبر باندې تیریږي، نو دا ارمان به کوي، ارمان چې زه د ده په ځای باندې وی او زه په دې قبر کې پروت وی. دا حدیث امام بخاری رحمه الله راوړی دی، او امام مسلم هم راوړی. د حدیث کې زمونږ دلیل هغه دا دی چې فتنې به ډېرې شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي قیامت ته نږدې. یو بل دلیل پې واله، دا هم د ابو هریره رضی الله عنه حدیث دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. نیک اعمال وکئ د هغه فتنو د راتلو نه مخکې چې هغه به د تورو تیرو په شاني، لکه څنګه چې د شپې د تیري، نو دا فتنې به هم دقه شان زورورې فتنې. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. سحر به یو سړی مؤمنی، ماښام به کافر والعیاذ بالله. او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، یا به ماښام مسلمانی سحر له به کافري. وجه يبيع دينه بعرض من الدنيا. د خپل دین به خرڅوي د دنیا د لاسه. دنیا به یې خوښوي، د دې دنیا سره به یې طبیعت لګي، نو د دې دنیا د لاسه به دی هغه خپل دین خرڅوي والعیاذ بالله. په صحیح مسلم کې دا حدیث دی. بل دلیل پې واله، دا هم د ابو هریره رضی الله عنه روایت ته متفق علیه په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ستکون فتن، دومره خطرناکې فتنې به راځي قیامت ته نږدې و قیامت نه مخکې. القاعد فیها خیر من القائم. په دې فتنو کې ناس به د ولاړ نه غوری. والقائم فيها خير من الماشي، او ولاړ به پکې غوری د روان نه. والماشي فيها خير من الساعي، او روان به پکې غوری د منډه وهونکي نه. مطلب د دې خبرې دا دی
چې ناس به د ولاړ نه غورئ، ولاړ به د روان نه غورئ، روان به د منډې وهونکي نه غورئ. یعنې چې څومره د انسان په فتنه کې لږ لګیئ او په دې فتنه کې ډېره دخل اندازي نه کوي، دومره دی غوره د دې بل نه. من یستشرف لها تستشرفو، او څوک چې دې فتنو ته ځان ور مخامخ کوي که نه، نه د فتنې به یې راکاږي، تباه به یې کړي. فمن وجد فيها ملجأ او معاذا فليعوذ به، نو که چاته به کې بیا سلاره میلاوی شي د پټېدو او د دې فتنو نه د خوا کېدو، نو په دغه لار دې روان شي او ځان دې پټ کړي دې فتنو نه. دا ټول دلایل دي په دې باندې چې د قیامت ته رانږدې کېدو یوه علامه ده، د یوه نښه چې سختې فتنې به راځي. بل دلیل پې واله د عایشه رضی الله عنها روایت دی، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر راووتو، نیمه ورځ وه، د نیمې ورځ دا ټیم و، او د ځان نه کپړه تاو کړې وه، د سترګې تکې سرې وې، وهو ینادي باعلی صوته، او په زور یې دا خبره وکړه: ایها الناس، ای خلکو، اضلتکم الفتن، فتنې را روانې دي ګوره په تاسو باندې، کقطع اللیل المظلم، داسې فتنې لکه د شپې د تیارو په شان تکې تورې فتنې. ایها الناس، ای خلکو، لو تعلمون ما اعلم، که چېرته تاسو ته هغه خبرې معلومې وې کومې چې ما ته معلومې دي، لبکیتم کثیرا وضحکتم قلیلا، نو تاسو به جړاګانې ډېرې کولې او خنداګانې به هم لږې کولې. رواه الامام احمد، د حدیث امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی. بل دلیل به ذکر کو، بیا به د فتنو وضاحت وکړو. اسامه بن زید رضی الله عنه حدیث دی، وی اشرف النبي صلی الله علیه وسلم على اطم من اطام المدینه، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مدینې په دې غرونو کې یا په دې ډیرکو کې په یو غر په یو چت ځای باندې ودرېدو، او دا وی هل ترون ما ارى، هغه څه تاسو وینئ څه چې زه وینم؟ وی موږ ورته وی لا، موږ یې نه وینو یا رسول الله. وی فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر، زه خو فتنې وینم چې ستاسو په دې کورونو کې به داسې راځي یا داسې را روانې دي لکه څنګه چې د باران د قطرې راځي. متفق علیه، دا حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې. د ټولو نه دا حدیث دا خبره واضح شوه چې فتنې به ډېرې زیاتې راځي. او نور هم ډېر احادیث دي په دې باب کې، خو زه به اکتفا وکړم په دې یو څو باندې. نو ګینې حدیث په دې خبره باندې چې فتنې به ډېرې راځي دا ډېر زیات دي، خو دا یو درې څلور حدیثونه مې ته بیان کړو به طور دلیل چې د قیامت په علاماتو کې یوه علامه دا ده چې فتنې به ډېرې شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونو کې امر هم کړی دی ځای په ځای چې په الله پورې پناه ونیسئ د دې فتنو نه. اللهم انی اعوذ بک من فتنة المحیا ومن فتنة الممات، هغه فتنه چې هغه به راځي په ژوندو باندې، او هغه فتنه چې هغه په مړو باندې راځي. د خبرې یاد ساتئ چې داسې خاص ځای شریعت نه دی ښوولی چې د فتنې به صرف هلته وي او بس، بلکې دا حدیثونه عام دي چې د فتنې به په ټولې دنیا کې خورې شي. نو یو ځای خاص نه دی، هسې دومره ده چې یو حدیث کې دا راغلی دی چې په دې عراق کې به فتنې ډېرې زیاتې دي، د نورو ځایونو په نسبت په عراق کې فتنې د پخوانه ډېرې را روانې دي، او اوس هم هلته فتنې ډېرې دي. غټه فتنه چې کومه د عقیدې سټارټه شوې ده بنیادي په عقیده کې ګمراهي، دا هم د عراق نه، بیا د خوارجو، قدریه، معتزله، دا ټول په عراق کې و. او نن سبا هم عراق د فتنو ځای دی، هلته ډېرې فتنې دي. نو عراق پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنګه چې حدیث کې پیشنګویي کړې ده چې دا د فتنو ځای دی، نو د نورو ځایونو په نسبت هلته فتنې زیاتې، دا د حدیث خبره ده. بیا فتنې په دوه قسمه دي، دا کمې فتنې چې تاسو وینئ او دي،
او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو کې دا خبره بیان کړه چې فتنې به ډېرې راځي. نو فتنې په دوه قسمه دي، فتنه د شبهاتو او فتنه د شهواتو. نو فتنه د شبهاتو هغه فتنه هغه شبهات چې انسان ته په عقیده کې رسي، هغه خبرې چې د انسان عقیده کمزوري کوي. لکه الله سبحانه وتعالی دې مرض ته اشاره کړې ده، فی قلوبهم مرض، د منافقانو په زړونو کې بیماري ده. دا بیماری د څه بیماری ده؟ دا د شبهاتو بیماری ده. او نن سبا والعیاذ بالله څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې سحر به سړی مسلمانی، د شپې به کافري، د شپې به مسلمانی، سحر به کافري. نو تاسو که دې سوشل میډیا باندې وکتو او په دې انټرنیټ باندې چې کوم خلق په دې باندې مصروفه دي، هغوی به د دې باب نه او د دې مسلې نه ښه خبري چې یهودو نصاراو انګریزانو غیر مسلمو څومره کوشش شروع کړی د دې دپاره چې زموږ د عقیده په موږ باندې خراب کړي. قسمه قسم شبهات، روزانه نوي مسله مسلمانانو د عقیدې د کمزوري کولو لپاره د الله په باره کې په شک کې اچوي، د قرآن په باره کې په شک کې اچوي، د حدیثونو په باره کې په شک کې اچوي. بلکې هغه نام نهاد مسلمانان په مسلمانانو کې دننه لګیا دي او داسې شبهې ورته اچوي چې دوی د دې حدیثونو نه زړه تور شي، والعیاذ بالله. دغه ټولې فتنې دي چې دې ته فتنه د شبهات وایي. او د دې نه د انټرنیټ او دا سوشل میډیا دا ترې ډکه ده، د الحاد فتنه شوه او داسې نورې فتنې دا ورځ ته ورځه زیاتیږي او کمیږي نه. نو ډېر زیات احتیاط کوئ په دې باب کې، خصوصا د خپل دین په باره کې د هر چا خبره مه اورئ. چې هر سړي بیان ورکړی ده به ته یې لګې، هر سړی لګیا د دین په باره کې خبرې کوي ته یې اورې نه. ما څو پیرې دا نصیحت تاسو ته کړی دی چې د هغه عالم خبره اورئ د دین په باره کې چې هغه معتمد عالم وي او تا ته پته یقین دی چې د خلکو ته قرآن او حدیث ښیي. د هر چا خبرې به نه اوري. یهود و نصاره د اسلام په باره کې څه وي دا بس دغې ته ناست یې اوري. هندوان څه وي د اسلام په باره کې یې به اوري. او بیا ورسره دومره علم نه وي چې د هغوی د دې شبهاتو جواب وکړي، نو هغه خپل دین کې شکي شي، والعیاذ بالله. به یې ورځ داسې راشي چې دا شک یې دومره ډېر شي چې دا دین پرېږدي. الله دې داسې حالاتو نه موږ لرې ساتي. چې کله د سره علم نه وي نو بیا د دې غیر مسلمو دا خبرې اورېدنې دي پکار، او نه د هغوی سره بحث مباحثه پکار ده. لازم هغوی زموږ په دین باندې اعتراض دی، نو هغوی سره به اعتراضونه یي، خو دې اعتراضونو ته به هله ځان مخامخ کې چې کله د سره څه وي، چې کله د سره علم، او چې علم نه وي بیا به ځان نور مخامخ کې. نور الحمدلله د هغوی یو اعتراض د ټولې دنیا غیر مسلمه چې دي، د ټولې دنیا د دوی یو اعتراض په خپل ځای کې برابر نه دی، ټول هسې تشه هوا ده. د هغې جوابات الحمدلله زموږ علماو پوښام کړي دي، اوس هم کوي او را روان وخت کې به هم کوي. خو دومره د عوام چې علم ورسره نه وي نو هغوی کله ناکله د دې اعتراضاتو په مخ کې ګډوډ شي او په زړه کې یو شک پیدا شي. بطور مثال لکه نن سبا په دې باب کې مشهور عالم هغه شیخ ډاکټر ذاکر نایک حفظه الله دی، چې هغه عام چیلنج ورکوي د یهودو نصاراو ته، د هندوانو ته، د سیکانو ته، چې څوک دې زموږ په دې دین باندې څه اعتراض وکړي موږ یې جواب کولی شو. تاسو صحیح اعتراض زموږ په دین نشئ کولی، هسې ټول پالتو اعتراضات دي.